د انګازې ټي وي ګرانو کتونکو امید ده چې تاسو روغ جوړ خوشحال یو د کیس افریدي سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. پروګرام دی د فن دنیا او د فن په دنیا کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن په دغه محفل کې په دغه بنډار کې موږ سره ډېر محترم ملګري ناست دي، خو په خصوصي توګه باندې موږ یو ډېر خاص ملګری راغوښتی دی چې د هغه په فن او په ژوند باندې هم تاسو خبر وساتو. نو ورځو د مرګري طرف ته او هغه سره سلام کلام کوو، پس د هغې به چې کوم دی موږ نورې خبرې تاسو ته مخې ته راوړو. استاد جي السلام علیکم، په خیر راغلی او دا راته وایه چې نوم هم څه دی او د کوم ځای سره هم تعلق دی؟ جی زه خو د پېښور اوسېدونکی یم او نوم مې سیفالدین دی. سیفالدین استاد ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته خپله پېژندګلو راکړله. دا راته چې د فن چې کوم تاسو خپل کړی دی نو دا په څومره عمر کې دې فن طرف ته راغلی؟ یاره چې زه خو داسې 6 کالو وم چې دې فن ته راغلی یم. د 6 کالو په عمر کې دې فن ته راغلی. آیا دې فن کې د تاسو په خاندان کې مخکې څوک وو که نه صرف ته راغلی پکې؟ نه جی ماماګان مې وو، هغوی دا فن کولو، بس زه هغوی سره په دې شوق باندې رالم. ښه، لکه په دې فن کې چې ته راغلی د میدان ته راورسېدې، نو آیا تاسو دغه انسټرومنټ دغه کوم څیزونه چې دي دا مخکې زده کړي وو که په دې فن کې تاسو زده کړل؟ نه جی دا خو مونږ د فن کې زده کړه استادانو نه. ښه، د تاسو ته یعنې ګانم ویلی شو؟ جی ګانم یې ګانم یو. د هارمونیم استاد دی څوک و؟ دا تاسو ته چا ښودلی وه؟ دا مسافر استاد. مسافر استاد جی. او د ګانې استاد هم؟ انور استاد و. انور شاولی استاد. انور استاد. انور استاد پهله استاد مې انور استاد دی. اے آر انور تاسو به پیژنئ؟ بالکل مشهور سړی دی، کراچۍ اوسېدونکی دی، اوس دلته پېښور کې. ټیک ده. او دویم استاد مې شاولی استاد دی. د هغه نه لکه په دې فن کې د څومره عمر وشو؟ یاره جي په دې فن کې زما 40 سال شو. 40 سال شو. دغه فن چې کوم تاسو خپل کړی دی په دې کې ته لګیا یې، محنت کوې، همت کوې، نو آیا په ده کې داسې وخت راغلی دی چې تاسو ته د کور د طرفه داسې سختۍ راغلي وي چې یاره د فن نه لاس په سر شه؟ یاره جي کور طرف ته خو لکه په خاندان کې څوک دا شی نه کوي که نه، نو سختیانې وي، خو لکه شوق هم یو شوق چې چا وینو خامخا کوي. شوق د خاطره ته په فن ته راغورځېدلی که نه؟ هسې دا راته وایي چې تعلیم هم کړی دی که نه؟ یاره جي تعلیم مې نشته. هېڅ هم نه دی کړی؟ لږ هم نه؟ لږ هم نه. نو مشران هم دا نه ویل چې تعلیم وکړه، وال ټکول؟ نو بس ذهنونه خو هغه ټایم کې د ماشومتوب که نه، یو شی چې یاد کړي نو بس هغه بیا د یاداشت نه نه وځي. صحیح. لکه دې فن کې تاسو داسې تر کم ځایه پورې رسېدلي یو؟ لکه ملکونه دوبۍ ته تللي یو او دا عربو علاقې لکه کتلي ټولې، او پاکستان هم ټول کتلی جي. پاکستان خو ټول معلوم دی، دا خو خپل ملک دی که نه؟ هسې استاد جي لکه په دغه ماشوموالي په دور کې دغه فن د زده کولو که نه نور ورانی د ډېر زیات وو؟ نه جي دا فن هم زده کولو بلکل، نور ورانی نه. په هغه وخت کې خلک چنچڼې منچڼې ولي و دغه کوي که نه؟ نه جي بس دغه شوق هم نه و، د موسیقۍ سره هم ډېر شوق و. ډېر شوق و سره. ښه، او دا چې کوم دی د غزل دپاره د خصوصي توګه باندې چې کوم دی کار کړی و که نه؟ یاره جي خپل ځانیم بس زما غزل خوښېږي. غزل دې خوښ و؟ داسې په وړومبی کې چې تاسو غزل طرف ته راغلو نو د چا غزل تاسو ویلی و؟ داسې څه ته یاد دي؟ او جي حمزه بابا غزلې به م ویلې، خاطر صاحب غزلې به م ویلې. ښه، اوس د مونږ د ګران کتونکي دا وخت چې کوم دی په شیشه باندې تاسو د خبرې اوري ګوریم، نو دغه یې چې که یو غزل راته وایي نو څنګه د خوښه ده په دې موقع باندې؟ په دواړو سترګو انشاءالله به چې کوم د تاسو په مرضي وي بس انشاءالله د حمزه بابا یو کلام دی به ورته پیش کوم. نو ګرانو کتونکو راځئ چې د سیفالدین استاد نه واورو یو مزیدار غوندې کلام.
ناشنا په مخ چمن او ګلزار پرېږده په مشک خال ناپا د تار تار پرېږده ای امزا چې سری کار دې شولی عشقه راشه بس که د دنیا کاروبار پرېږده پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کړمه ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړمه پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کړمه ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم راته سبا سبا کوه زه به بېګا یو ته چې هېڅ قدر زه ما د اوښکو نه کړې یو ته چې هېڅ قدر زه ما د اوښکو نه کړې نور ووایه څومره مشتري درته پیدا کړمه ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړمه پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کړمه ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا ستا د توپانې نظر وای ساشي لنډه ګنډای ستا د توپانې نظر وای ساشي لنډه ګنډای داسې نوي نوي هوسویلې به پیدا کړمه راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړمه پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کړمه ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کړم ستا په ننګو کې د هم زاد وینو سره دی ستا په ننګو کې د هم زاد وینو سره دی شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړمه
تیرا ته سبا سبا کوه زه به مې پرېږده چې لوظونه د دروغو د رښتیا کړمه ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کوم ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کومه ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا ډیره مننه ډیر ښه استاد جي ډیر خوشحال شي دا راته ووایه چې د موسیقي چې ده موسیقي خو ټوله ما خیال دی چې سخته ژبه ده ډیره انتهایی سخته ده رباب د هارمونیم طبله کینالټ په دې کې نور داسې کم کم سختي دي په موسیقي کې چې هغه ګلوکار ته سختي رامخته کوي او ګلوکار چې کله دا زده کوي هغه سختونه تیریږي نو بس استادانو ته مطلب دا سمندر دی موسیقي سمندر دی جی چام سر ته نه رسولی خو مطلب دا دی چې دا راګنی دا لږ سخت دی که نه کلاسیکل موسیقي لږه سخته ده او دا زمونږ خو د پښتنو بس فوک دی ګرم مطلب دا دی یا که ډېر دغه شي نیم کلاسیکل گیت میت غزل یا د ادرک روکې وي نور داسې سختې مرحلې به ډېرې دي نو استاد جي ته فن کې چې کله ته راغلی د ریډیو یا ټلویزیون له تاسو تللي هلته کې خپله دغه کړې ده که نه او جی او تللي وو کومو سره د خیبر ټي وي له تللي وو ماشتر صاحب سره او پی ټي وي او د پی ټي وي ته ریډیو پاکستان او تللي وو دغه ټولو سره تاسو پروګرامونه کړي دي داسې څه ایوارډونه یعنې انعامات ډېر کړي دي حکومت طرفه یا عامو خلکو طرفه یاره جی مونږ به خالی پروګرام کړی دی او صادرونه هم راسنډلي وروسته غم هم نه دی کړی بیا پاتې درځه ښه ډېره مننه جي او استاد جي د کینالټ والا استاد ته هم خواست کوم زړه خو مې چې د تاسو نه یوه داسې مزېداره غوندې نغمه واورو که نه یوه مزېداره نغمه ځکه چې د مونږ د ګران کتونکي په شیشه باندې چې کوم ګوري تاسو نو هغوی وایي چې دغه نغمه دې مونږ ته واوروي خامخا نغمه تاسو ته اورو په کینالټ باندې او د کینالټ مزه هم پکې لږه واخلو چې کینالټ مزه څومره ده ډیره زیاته مننه ډیره شکریه ډیر خوشحال اوسئ ډیره ښکلې نغمه تاسو چې کوم دی د مونږ ګرانو کتونکو ته واوروله الله دې خوشحال لره
سیف الدین استاد څنګه طبیعت ته ښه دی؟ خیر دی بالکل. ما ته خو داسې نن ودو د معلومیږي شوګیری دي کنه. شوګیري دي که نه؟ او دغه خدای تاسو محفلونه خو ټول د شوګیرو ډک وي که نه اکثر. نو د پیغام طرف ته راځو، د مونږ د ګران کتونکي دا وخت د مونږ د خبرې اوري ګوري، تاسو تم ګوري، نو داسې ښکلی شان پیغام که دغو خلکو له ورکوئ چې د امن په حواله باندې بس ټول دی الله خوشحاله ساتي او کرونا راوتی دی، کرونا نه ځان ساتئ او مطلب دا دی چې ځان خیال ساتئ، جنګ جګړو نه او خپلو کې مینه محبت سیوا خپله مینه محبت پکار دی. ډېره زیاته مننه سیف الدین استاد، خوشحال و آباد اوسئ. ګرانو کتونکو دا و د مونږ نننی پروګرام د فن دنیا چې په هغې کې مونږ سره استاد سیف الدین موجود و. هغه یو ډېر خوږ ژبی، ډېر مزیدار، ډېر ښه ګلوکار دی. د هغه ګانم تاسو واورېده، د هغه خبرې هم تاسو واورېدې، د هغه د ژوند او د فن نه هم تاسو بالکل خبر شولو. دغه شان به انشاءالله نور هنرمندان هم تاسو مخې ته راوړو او تاسو ته یې پیژندګلو پیش کوو انشاءالله. تر بل پروګرام پورې غواړي کیس افریده اجازت، د الله په امان.